چې نو موږ ته پیغورونه راکړي چې جرګه مو ناکامه په دې د وجه نه ده چې پي ټي ایم ولاړ ناکامه په دغه وجه ده چې څنګه راسره ولګېدل. پر پاکستانی پوځ او د پښتونخوا په غلام حکومت د منظور پښتین سخت ګزارونه د افغان کډوالو ننګ او د پښتونخوا د ګوندونو خیانت رسوا کول وایي چې دومره ډارن وای نو ولې مو جرګه کې ګډون کولو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هغه پنجاب ته چې دی وایي چې د پنجاب حکومت د مریم نواز حکومت د زما دښمن حکومت دی د دغې پښتنو د دغې جرګې په خدمتګاران بیا پنجاب پولیس ته د دغې پرېکړې ساين باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له پاکستان د افغان کډوالو جبري ایستلو ته په غبرګون ویلي چې د پاکستان حکومت له طالبانو د سیاسي اختلافاتو غچ له عام افغانانو اخلي. نوموړی وایي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خاوره ده. په دغه ویډیویي وینا نوموړي له پاکستانه د افغانانو جبري ایستلو ته سخت غبرګون ښودلی. نوموړي افغانانو ته ویلي تاسو دلته کډوال نه یاست ستاسو خپل وطن دی او په خپل وطن یاست. دا واقعیت دی چې دلته د چا قبضه ده او په هغوی زموږ وس نه رسي. ستاسو د تګ خبرې موږ ته ډیر زور راکړی او ډیر پرې خفه یو. ستاسو لپاره چې څه کولی شو په وس مو وي موږ یې کوو. منظور پښتین له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه د خیبر پښتونخوا ولس ته وویل د خپلو وروڼو سره ودرېږئ ننګ پرې وکړئ او ټیټه خبره مه کوئ. موږ یو قام یوه وینه ده او دا وطن د دوی خپل وطن دی. منظور پښتین په دغه ویډیویي وینا کې د خیبر جرګې په اړه د خلکو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې خلک حق لري چې پوښتنې وکړي او زموږ غورځنګ ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه په اصل کې جرګه زموږ نه وه بلکې د ملت وه. د جرګې بدې پایلې او ښې پایلې هم ملت پورې اړه لري او دا جرګه د ملت تر ټولو لوی ضرورت و چې ترسره شوه. پي ټي ایم د دغه جرګې لپاره هڅې وکړې 600 ټیمونه یې جوړ کړل چې په پښتنو د شوي ظلم ډیټا راټوله کړي او جرګې ته یې وسپاري او د جرګې د قربانۍ لپاره خپلې وینې ورته وړاندې کړي. د پي ټي ایم مشر د جرګې د پریکړو د نه عملي کېدو په اړه د پښتنو ځینې ګوندونه تورن کړل چې له جرګې وروسته یې کړې ژمنې پوره نه کړې. پښتین زیاته کړه جرګې پریکړې وکړې او مشترکې پریکړې وې خو وروسته ځینې ګوندونو د ځینو پریکړو په اړه اعتراض وکړ او ویل چې موږ د دغه پریکړو په حق کې درسره نه یو. موږ هڅه وکړه چې دوی سره قناعت ته ورسېږو چې متبادلې لارې څه دي. البته د جرګې ماتول ملت ته تاوان رسوي نو په کار وه چې ټول سره بیا ناست وای. یوه هفته وروسته چې کله د ملت د راوتلو ورځ وه او جرګې پریکړه کړې وه نو په میدان یوازې پي ټي ایم ولاړ وه. آیا دا جرګه یوازې د پي ټي ایم وه؟ نوموړي وویل ګوندونو عادي ملاتړ ونه کړ. دښمن ولیدل چې د دومره کوششونو سره دا ملت نه راټولیږي او نه متحد کیږي مګر پي ټي ایم ولاړ وه خو څوک موږ سره ونه درېدل. منظور پښتین وویل موږ ته د جرګې د ناکامۍ پیغور مه راکوئ. پي ټي ایم ولاړ وه خو تاسو موږ سره ونه درېدئ. که پیغور راکوئ نو دا هم ووایئ چې د جرګې ناکامي پي ټي ایم ته او که ملت ته تاوان ورساوه. هغه ویل د پښتونخوا حکومت چې ظاهرا ځانونه د پاکستاني پوځ خلاف ګڼي د جرګې د غړو خوشي کولو کې هیڅ مرسته ونه کړه. برعکس یاد کسان پنجاب ته وسپارلو. پښتین د پاکستان امنیتي ځواکونه په پښتون وژنه تورن کړل او زیاته کړه چې د روژې په میاشت کې چې خلک عبادتونه کوي دوی د پښتنو وژنې کولې. نوموړي ویل که د ظلمونو په اړه پښتانه نه سره متحد کیږي موږ خپله مبارزه تر هغې جاري ساتو تر څو چې ژوندي یو. منظور په دغه ویډیویي وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت د پي ټي ایم په غړو د دروغو دعوې کوي. نوموړي د ملک نصیر کوکي خیل علي وزیر او صمد خان یادونه وکړه چې د پاکستان هغه ځایونو کې پرې دعوې شوي چې دوی لیدلي نه دي. د پي ټي ایم مشر منظور پښتین د پاکستان میډیا او پولیس تورن کړل چې د پاکستاني پوځ سره په جرمونو کې شریک دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.